د طالبانو د امر بالمعروف وزیر د نورو فرمانونو صادرولو اعلان وکړ. امریکا ته یې اخطار ورکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره به ځینې نور فرمانونه هم یو د بل پسې صادر شي. د طالبانو د سرپرست حکومت د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنیفي د طالبانو له ولایتي مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په ګډه ناسته کې ټینګار کړی چې تیر فرمانونه به عملي کوي او د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره به ځینې نور هم صادر شي. حنفي زیاته کړې چې د اسلامي حکومت د بقا لپاره امر بالمعروف وزارت مهم رول لري او د هغه په خبره له نړیوالو فشارونو سره بیا هم له خپلو پریکړو نه تیریږي. نوموړي ویلي که په یوې سیمه کې امر بالمعروف نه وي نو په هماغه خلکو د خدای قهر نازلیږي. موږ د دې لپاره موټې رابډ وهلي چې دلته سوچه اسلامي نظام رامنځته کړو او په همدې مخه به ټولې پریکړې عملي کوو. نور فرمانونه هم په لاره دي. هغه همداراز د خپلو خبرو پر مهال په امریکا او ناټو نیوکه کړې چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د حنیفي په خبره دوحه کې له امریکا سره شوې هوکړه د طالبانو حکومت عملي کړي، خو برعکس امریکا ورڅخه سرغړونه کړې ده.